السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خان کاکو په کوم ځای کې چې سړی په لمانځه باندې قدرت نه لري نو وایي په ناستې دې وکړي، که په ناستې هم قدرت نه لري په اشاره دې لمونځ وکړي، خو بیا دې اعاده د لمانځه وکړي، یعنې د هغه لمونځ دې بیا راوګرځوي. نو که په ایرپوټ باندې دغسې څوک نه پرېږدي چې څوک لمونځ کې وکړي، بیا چې په جاز کې کښېنستې هلته خو نو لمونځ کېږي، پټه هواره که لمونځ وکړه. که په جاز کې هم امکان نه درلودی نو بیا په کرسۍ کې په ناستې وکړه، بیا چې هر وخت خپل ځای ته ورسېدې مطمئن ځای ته اعاده د لمانځه وکړه. نو وایه د لمانځه وخت سړی دغې نه تېروي، نو که اشارې ته هم نه پرېښوي چې لمونځ په اشاره وکړې نو انشاءالله یو خو مسافر 2 رکعته په اشاره چابک کېږي یا په ناستې. نو که هغه یو صورت هم نه ځایېدی، نه په ناستې څوک پرېښوي نه په اشاره، نو بیا نو معذور بلل کېږي، وروسته دې بیا د خپل لمانځه قضا راوړي. که وخت تېر شوی، که وخت نه و تېر شوی خو په خپل وخت کې دې بیا خپل لمونځ